نه ستړی کېږې. چمپلان کوم ماډل زه رانیسم ولاک ژړې ژړې ماچې دي. السلام علیکم. هیله لرم چې ټول به جوړ او روغ یاست او د روژې شپې ورځې به په خیر در باندې تېرېږي. نو یو ځل بیا راوتلی یم. نورې ورځې خو ستاسو دپاره راوتمه، نو نن د ځان دپاره هم راوتلی یم خاطر د دې چې د اختر دپاره سودا کولو. اوس هم ځو اول سر کې ګرځو بازار کې چمپلانو پسې ګرځو. اول به چمپلان رانیسو، وروسته بیا ځو کالي راخو. نو تاسو راځئ دا ولاګ را سره تعقیب. نو ما زویم سوکا سوکا ګرځو. زویا ستړی نه سې؟ سمه ده، نه ستړی کېږې؟ یا ژر به نه ستړی کېږې. سمه ده، بس تا شپه لا پاته ده. صحیح ده. تر ساره بدلې، تر ساره. تر اوسه مو سودا لا نه ده کړې. ما پر ځای به دی کمنټري وکړي. ما ته خبرې را خلاص شوې، دوی ته مې ور پرېښوې. دسمالونه دي ښایسته ښایسته. موږ هم ګرځو را ګرځو. دا بازار وضعیت ده کندهار د ښار. زویا هم را سره ده. زویا خوند درکوي ډېر که لږ؟ ډېر. دلته خو به شی نه غواړي، دلته خو به شی نه غواړي. ښه درځه. هېڅ شی هم نه غواړي په هغو کې؟ دا چمپلان دا هم سیو دي. ټول چمپلان کوم ماډل زه رانیسم ولاک؟ دا ماډل به رانیسم. دا څنګه دي زما د پښې سره؟ دا هم راوتلې ده. ما ته وګورئ شړلې یې نه شي. رالو اوس ته دغه خواته د کالو طرف ته. نو د خیاط څه کالي راخو. نو وختي بیا لا کېدای شي جوړ کړي، ځکه موږ وختي ورکړي وو. روژې ته لا یوه او دوې ورځې پاته وې، موږ لا وځنډېدو. نو کالي به راواخو. تاسو راځئ دا ولاګ را سره تعقیب کړه. ډېر دغه وکئ وایي زه خامخا در سره ځم حتمن. موږ ته موږ ډېر ګرځو. اوه ته ګرځې داسې؟ صحیح ده. نو بالا کار وخت دغه شوې بیا به دې خپلواک صاحب په شا کې. سمه ده. دغه مې ځینې راواخیستو کالي. اوس بیا دغه یې لږ لږ در باندې ووینمه. یوه جوړه دغه دي. دا بیا نو د اختر په ورځ سم وګورو. دا دوې جوړې دي. نو دلته رالو. اوس به یې وارې دغه رانیسو. یو چوټي ته به ورسو، چوټي به وګورو. نو کیکان دي
اوله پلا چوټې ګورو نو بیا به وروسته ځو مخته. دغه چمپلان هم دي، کوم ماډل رانیسم؟ ټوله ماډلونه دا ته وګوره څونه دي؟ دا ښه پیټ نه دي؟ ډېر پاستین دي ته وګوره. ښه چمپلان نو دغه چوټې څنګه دي؟ دا مو راخوښې دي که مو نه دي؟ ښه پستې دي، نرمې چې یو کیکان میکانه شته دي کشمیش. جړې جړې ماچې دي. کباب دوکان هم ښې دي. دغه چمپلان مو خوښ کړل، دغه به رانیسو. صحیح دي بالا ډېر پسې وګرځېدو. سم چمپلان رانیول، کور یې ودان. په دواړو جوړو کې 400 افغانۍ تخفیف را سره وکړئ. وی دي چمپلان راخه زویا چمپله. اسما یو چمپل چی راخه زویا یو چمپله. سرپوش بازار خواته رالو، هلته به م یو ګړی هغه خوا هم در باندې ووینو، بیا به ځو کور ته. نو سي ډېر ناوخته زویا ډېره ستړې شوه، اوس جوس رانیسم. سهیله دا دوکان کې درځه زویا. ښه خوندور جوس خو یې دا و. زویا څنګه ده؟ بیخي زیات وګرځېدو ما او زویا، تقریبا د شپې 1 بجه د شاوخوا. زویا هم بیخي ستړې شوې، ډېره ستړې شوه، بیخي ډېره وګرځېده. نو بس دا و زموږ د نن ورځې د اختر د شپې یو لاک. تر بیا د خدای په امان، ښه وخت. بای بای زویا، بای بای ورته وکړه. بای بای، الله وناک په وسپرای.